چې څوک وريجه خوري دغه فائدې یو فائدہ دا دو چې څوک وريجه خوري او بوډا کیږي چې وريجه خوري دوه بوډا کیږي دومره فائدہ یې دا دو چې څوک وريجه خوري سایدو وريجه دا و چې دغه کور نه وغلا نشي صحیح شو او درمه فائدہ څه چته یده چته پته شته مولانا نبی چاته معلومه وريجه فائدہ یا خواروک فائدہ وريجه درې فائدې دي چې خوري بوډا کیږي ونه سایدو څه شوی درې فائدې دي سایدو بډای جوړوي نه ویل چې میږه بیا پښتنه ځنه وکړلا چې بیا دې څنګه دا درې فائدې څنګه دي ویل چې دوه ویلل چې څوک وريجه خوري دو بوډا کیږي نه سایدو په اچا دو په وخت نه د مخه څه کیږي مړ کیږي بوډا کیږي نه بوډا توپ ته نو وراسي پانه مخ خدای ته شي مړ وشي سایدو او دومره فائدہ دا دو چې څوک وريجه خوري او سپای نه خوري سپای و نه خوري سایدو اچھا ویل چې میږه پښتنه ځنه وکړه چې څنګه سپای نه خوري ویل چې وريجه خوري ګونډه و کمزوري وي تلا یو شینه خامه خو په ټنډای سي بیا چې ټنډای کلا ویځنه بیا سپای نشي ورنځ دکېدل بیا سپای ستینه دا دوه فائدې شوي او درمه فائدہ چې د کور نه وغلا نشي د کور نه و ویل چې میږه ورته ویل چې څنګه د کور نه غلا نشي ویل چې ویل چې خو چې څوک وريجه ډېر خوري دو پیراش پاګړ دوټي شپوټي خيږي نو چې خيږي بیا سپي خو غال چې کله ورته روشي وایي چې دا خو د کور ولته شي دی ویشته سپي وڅنه کو غلا ونه دنه کده کور نو غلا نشي دا درې فائدې دي چې غټه فائدې ویل چې دو ویلل چې مسلمان په دا فائدہ باندې راوندي مسلمان په دا ظاهري فائدہ باندې راوندي چې ور ودل چې په دغه شي کې فائدہ دو وريجه درې فائدې دي سایدو توس درې سره فائدې زده کړې سي په مخ یې چې اور پارېږي چې وريجه خوري ډېره سخته فائدہ ده ویسي آتا نه کسې چې دا فائدہ یې ویلدو فائدہ یې ذکر شو ولا که نقصان یې ذکر شو وريجه خې ذکر فائدې کړې کنه په اصل کې خدای نقصان چې په وخت نه مخه مړ شي بوډا توپ تانه ورازي په ځواني کې یا مړ شي دره کمزورای او پښه ګونډي کمزوري وي ټنډي او خستي وي دا څه نقصان دی او پیراش پاټي خيږي اچھا خو بیا نقصان دی چې مسلمان د دنیو فائدہ او نقصان ته په داس طریقه په دغه نظر باندې ورتا کسي په اصل نظر باندې نه ورتا کسي کا چیرته دای په اصل نظر باندې ورتا وکسي چې دغه دنیا څومره تشایدو فائدہ د دنیو د آخرت د په څه شي پر تاړې میشتوستا قرآن مجید کامیابی و شویدو زتو چې داو کی د الله پاک نه همیشه څه شي داو کی د جنت داو کی کنه چې الله مت جنت تر نصیب کې خو تک چیرته الله پاک ودراولې درته ویل چې جنت غوړې او کا د نیک خلق مجلس غوړې جنت غوړې کا د نیک خلق مجلس غوړې څه جواب ورکاوه ویلې بیا جنات نه غوړې انه کې خلک مجلس بیا جنات تای دغه دلیل شته در سره چا سره یو خاص په خله د ول په ذهن کې د جوړا شو دلیل شته چا سره یو په سیخ چې د نه کې خلک مجلس غوړې بیا سپي جنات تای خو دغه دلیل څه شي ګډ دا دای خو په دانا واضح دلیل چې کیم دی یا ایتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صحیح دلته الله پاک ویلی دی د درشمه سی پورا کې چې اے مطمئن نفسا اے د ایمان نه ډاکا نفسا چې تشه مطمئن نفس یې مؤمن کاسیه یا ایتها النفس المطمئنه صحیح سیائی دولتا پروردگار عالم دولتا یائی اللہ تعالی
یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیة مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اول الله پاک یایي چې داخل شه د مو په نیک بندګون کې، اول د مو په نیک بندګون کې داخل شه، وادخلی جنتی پنه بعد بیا جنت ته داخل شه. چې په نیک بندګون کې مې نوې داخل شوای درا پورا جنت ته ما داخل شه. نو د مشکو سره دلیل دی چې میج اول نیک مجلس غوړي، په نیک مجلس پر میج لوس نسی پاس راو میش سشته داخليږي جنت ته داخل.